السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. نن زموږ د درس موضوع دی پاغلی، یعنی دا پاغلی فعل څنګه په پریزون یا په حال وخت کې کنجوګي کړو. je parle، je parle، je parle، زه خبرې کوم. tu parles، tu parles، tu parles، تو خبرې کوي. il elle parle، il elle parle، هغه خبرې کوي. il parle، هغه خبرې کوي نارینه لپاره. elle parle، هغه خبرې کوي جنۍ یا ښځې لپاره. nous parlons، nous parlons، nous parlons، موږ خبرې کوو. vous parlez، vous parlez، vous parlez، تاسو خبرې کوئ. il elle parle، il elle parle، هغوی خبرې کوي. il parle، هغوی خبرې کوي نارینو لپاره استعمالیږي. elle parle، elle parle، هغوی خبرې کوي ښځو لپاره استعمالیږي. il نارینه لپاره، elle ښځو لپاره استعمالیږي. N'oubliez pas de partager avec vos amis. Merci. شیر کول یې هیر نه کړئ له دوستانو سره. مننه.